ستا ورغاون ته مو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې ته مو پام دی بیل مو کړې څومره ککرې درته له تنا ای ګرانه وطنه د سوالګرو راټولولې کمیټې له لوري د روان 14 لمریز کال د میزان میاشتې تر 10 نیټې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 10,150 سوالګر راټول شوي دي. د راټولو شوو سوالګرو له جملې 7,029 ښځینه دي چې تر ارزونې وروسته یې 2,426 مستحقې او 4,603 بیا حرفوي سوالګرې پېژندل شوي دي. 840 نور نارینه دي چې تر ارزونې وروسته یې 204 مستحق ګڼل شوي او 540 بیا حرفوي سوالګر دي. په راټولو شوو 10,150 سوالګرو کې بیا 2,208 ماشومان دي چې له ډلې یې 1,245 مستحق، 992 حرفوي او 50 بیا بې سرپرسته ماشومان دي. بې سرپرسته سوالګر ماشومان له بایومټریک وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري روزنتون ته داخلیږي او هلته ورته پر اعاشې سربیره د زده کړو او تعلیم زمینه برابریږي. له مستحقو سوالګرو سره بیا د افغانستان اسلامي امارت له لوري دوامداره نغدي مرسته کیږي. ګرانه وطنه ستا ورغاونې ته مو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې ته مو پام دی بیل مو کړې څومره ککرې درته له تنا ای ګرانه وطنه